बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल आज़ान है बोब द په بیان د आसान से د دغ باب نا مخشه امام قدوری د المنز اوقات بیان کړل. دغ باب سے د المنز د پورا د اعلان طریقہ بیانای چونکه د المنز اوقات د اسباب په درجه شری یعنی وخت سبب د المنز د پورا او سبب د اعلان نا مخشه وی دغه اوقات مخشه بیان کړل. د اذان لغوي معنا دو اعلان کول اطلاع کول. اصطلاحي تعریف یې دا چې د المنز د وخت په مخصوص الفاظ سره اطلاع ورکول. د اذان ثبوت د قران مجید نه یاده د الله تعالی فرمان دا اذا نادیتم الی الصلاه هر کله چې توسه د المنز د پورا اعلان کایه د اذان په ذریعہ سره. د اذان ثبوت د احادیث نه داسې ده چې حضرت عبد الله بن زید رضی الله تعالی عنہ په خیب شه یو سړی ولید چې هغه د اذان ټول کلمات وتول ودو ورغدل سبو مله دای خدمت نبوی سے حاضر شه او بیره خیب یې بیان کړ او په دې باندې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د اذان د شریک دله فیصله فرمایلا. حضرت بلال ته حکم وکړ یا بلالو قم فانظر ما یامرک به عبد الله ابن زید. اے بلال قم ودرجا فانظر بیا ویایا ما هغه یامرک به چې امر کوي تو ته هغه سره عبد الله ابن زید رضی الله تعالی عنہ چې هغه صد تویای هغه غونډه ویا. دا د اذان ولا مشاهیر حدیث ده دا د خیب لیدلو په نور لیزا شدغه بیا ډېر تفصیل کې شو ده. المختصر القدوری شه ټول افریقا شامل کړی ده. لہذا امام قدوری د اختصار نه چارو مختصر یې هر موضوع چړلای په نور لیزا چونکه وړي کې په دا هغه شه تفصیل خلا کړه ده. د اذان مشروعیت حضور صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه سے بغیر د اذان او د اقامت نه ایمان نه کول. چې کله دای مبارک مدینه منوره په جانب یې هجرت وکړ بیا ټولنه اول مسجد نبوي شریف تعمیر کړ. بیا د اذان په سلسله سے مشوره وشله او د غزوه بدر نه مخشه یعنی سن 1 ہجری سے اذان شریف راجح قول داغا اگر کا نرایا سے اقوال شتا. الاذان سنت للصلوات الخمس والجمعه دون ما سواها. اذان سنت د پنځل منځ د پورا او د جمیل منځ د پورا نه د دغه نه علاوه د پورا دون ما سواها نه د نرا د پورا ولا ترجیح فيه او اذان سے ترجیح یا نشتا. ترجیح یعنی د کلمات د اذان په تعداد سے اختلاف د ائمه شتا او د هغه دارو مدار په ترجیح باندې ده. اس ترجیح څه ته وایي؟ په اذان سے د شهادت سلر کلمات دي اشهد ان لا اله الا الله دوازلا او اشهد ان محمد رسول الله د سلر کلمات چل په دغه سے هر ایوا چې دوازلا وایي هر ایوا چې دوازلا وایي و پہلا زالیه په غلی او سره وایي بیا په چیګا و سره وایي بیا دا 4 دونه 8 دا بیا وته کلمات چې دغه ته ترجیح وایي او د میر مذهب دادا چې ترجیح نشته پوښه. اس اختلاف دی ائمه و امام مالک سے پنځ بندې اذان سے ترجیح افضل ده یعنی د څنګه وې د شهادتین چې کیموي د میشتو سه سلیز تلویای دغه او ته زلاویل د پنځ او ټول د اذان کلمات د پنځ بندې وولاسي په شریف سے الله اکبر دوازلا شهادتین سے ترجیح شلا هغه وتشله او حی غلطین حی علی الصلاح و حی علی الفلاح سلر کلمات هغه شل او بیا الله اکبر دوازلا او په اخر سے کلمه توحید یو ځل. د امام شافعی سے پنځ بندیا په اذان سے ترجیح افضل ده او د پنځ د کلمات ته اذان 19 دي
فشیری سے اللہ اکبر صلی زلا شہادتین سے ترجیح یعنی وہ تو باقی الفاظ باغا طریقہ و احناف و د حنابلہ په نسبت د اذان کلمات پنځه دي په شیری سے تکبیر سلیر زلا مشتو سے تکبیر سلیر زلا کوي دا غنی شهادتین سلیر مرتبہ 4 و 4 8 او شهادتین سلیر مرتبہ ځکه چې ترجیح د مش څنګه نشته حی غلطین سلیر کلمات د تاسل براشل دعا زلا اللہ اکبر چیشل 14 و یوا کلمہ توحید 15 د احناف او د حنابلہ په نسبت د اذان کلمات 15 سے د احناف دلیل د حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت تا چې د اذان په باب شه د اصل حیثیت لري او هغه اذان او هغه کلمات بغیر د ترجیح نه ثابت و یزيد فی اذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خیر من النوم مرتين وہ زیادائی وے پا آزان دے سبو سے ورستے دے حی علی الفلاح نا حی علی الفلاح منا دو روشا کمیابی طرف تا تشایوی زیادائی الصلاة خیر من النوم شلمیز بخیبنا بہتر دا داوی دعا چلاوی ہے سلیر سرا امومون و د جمهور په نسبت د سبومل په اذان شه حی علی الفلاح نه بعد الصلاة خیر من النوم دعا زلا سنت دي دغه دلیل دا حضرت ابو محذورہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله دته حضور اکرم صلی الله علیه وسلم اذان شو بیا ایک وخت د سبومل په اذان شه د تصویب یعنی حی علی الفلاح نه بعد الصلاة خیر من النوم یا ورتشالو والاقامة مثل الاذان و اقامت په مثال د اذان دا الا انه يزيد فيها مگر د دینا علاوه وزیدای فيها په اقامت شه بعد حي على الفلاح ورسته د حي على الفلاح نه قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة مرتين دواغلا اقامت سے یا ټول کلمات هغه دي چې کی په اذان سے ویل شي او سره دواځلا قد قامت الصلاه اضافه یادو د حي علی الفلاح نه بعد د اقامت تعریف د فقهاو په اصطلاح سے اقامت د هغه مخصوص الفاظ نوم دا چې حاضرین د اطلاع د پورا ویل شي د حاضرین د اطلاع د پورا ویل شي چې حاضرین ارجمشي ودرېږي موجوده د احناف په نسبت کلمات د اقامت ولستو یعنی 15 کلمات د اذان او د دوا کلمات د قامت الصلاه ولا ورجیو چلو ولستي لیکن په اذان سے ویل شي اغه نه علاوه بغلا قامت الصلاه ويترسل في الاذان ويحضر في الاقامه يترسل في المضارع د باب تفاعل ترسل يترسل ترسلا غلی ویل دا اذان میجو غلا کوي کنه او اقامت ته کا سوچي اقامت میش تیز کوي اقامت تیز کوي دا اذان غلی کوله تا ترسلیه او دا اقامت په تیزی سره کوله تا حاضر وي و يترسل في الاذان او اذان و کرور کوي و يحضر في الاقامه و تکبیر یعنی اقامت لشکی په تیزی سره کوي د ترسل معنا دو په اطمینان سره سچار کول او په اذان شه د ترسل نه مراد د کلمات اذان باندې وقف کول دي ٹھیک شلا چې وا کلمات اذان د ویلا هغه نه بعد د وقف وکړو او د حاضر معنا دو په جلدی سره کول او په اقامت چې د حاضر نه مراد د اقامت کلمات ګاډ پرونی سره ادا کول د اذان د ترسیل دا طریقہ دو چې د اذان په تکبیر شه د هر دوه تکبیر نه بعد دیم را قدر سکوت خاموشی وکو اذان کوین کا چې اروی دین کا یہ جواب ور کو چاروی دین کې تا د جواب ټیم ملاو شي او د تکبیر نه علاوه نر الفاظ چې دي نرا کلمات هغه شوی د هر کلمې نه بعد دمرا سکوت کوي چې اروی دین کا یا
هغه کلمه جوابان وایي. په تکبیر یعنی اقامت چې د حضر طریقه عدادو چې په یوه سیا شوی الله اکبر صالح ځله وایي. الله اکبر په یوه سیا باندې وایي صالح ځله. دینا بعد په یوه سیا شي دوه کلمات وایي. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. ٹھیک ہے. اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. څنګه ټول کلمات او کلمه توحید لا اله الا الله تعالی په یوه سیا شي وایي. ويستقبل بهما القبلة او مخ کېږي وي په دغه دواړه سره قبله ته یعنی که اذان وي او که اقامت وي چې د اذان کوونکی او د اقامت کوونکی مخ قبله ته وي. فاذا بلغ الى الصلاه والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا. پس هر کله چې دای ورته صلات ته حي على الصلاه شه یا دای مخ وړای شي طرف ته او چې کله ورته فلاح ته ورته حي على الفلاح شه دا مخ وړای دس طرف ته. ويؤذن للفائته ويقيم او تشوي لمنزد پروي اذان یا کوي او اقامت واکي. فان فاتته صلوات پس کچره دنه او تشوي وي سل منزنا اذن للاولى واقام اذان دا وکړو د اولنی المنزد پر او اقامت دا وکړو. وکانه مخيرا في الثانيه و دای په قصیده او باقی المازشه ان شاء اذن واقام کفاشوا اذان دا وکړو او اقامت دا وکړو. و ان شاء اقتصر على الاقامه وکفاشوا به داخلي په اقامت باندې اقتصار وکړو یعنی اقامت ته بیا کافي وګڼو. وينبغي ان يؤذن ويقيم على الظهرين. ومناسب دي اذان کوین کی د پورا چدای اذان وکړو او اقامت کوین کی د پورا چدای اقامت کوي على الظهرين په کې باندې مناسب دي چې اذان او اقامت په کې باندې وکړو چې دا او داس وي. وان اذن على غیر وضوء جاز. پس کچره اذان یو کو بغیر د وضو سره جائز ده. ويكره ان يقيم على غير وضوء. ومکروه دي اقامت کول بغیر د وضو سره. ولې چې دوی څنګه جمع ویلو راځي دا یو د څه تاسو بدای نه راخل کړبلی او خپل د تکبیر تحریمانه پوتې شو او يؤذن وهو جنوب. يكره عمل لپاره یعنی مکروه ده په داسې حال کې چې دای جنوب وي دای اذان کوي او جنوب وي. ولا يؤذن للصلاه قبل دخول وقتها. واذان به نه کوي د مسجد پر مقصد داخله تل د وختنا الا في الفجر عند ابي يوسف مگر په سبب چې ولې امام ابي يوسف سره د ټول ائمه کرام او د علماء کرام په خبره اتفاق تا چې د سبب مالنا علاوه او باقي ټول المازش اذان د وخت نه مخشه جایز نه ده. که وخت نه مخشه چا اذان وکړي بیا صحیح نه وي. د وخت داخله دل نه بعد د اذان اعاده واجب وي. خو د فجر د سبو اذان کده طلوع فجر نه مخشه چا وکړو دا جایز دا او کنه دا په دغه باره شه دوا مذاهب دي. ائمه ثلاثه او امام ابو یوسف صاحب هغه په نيز د سبو مال اذان د طلوع فجر نه مخشه جایز ده. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام محمد رحمت الله علیه د دې په نيز د طلوع فجر نه مخشه د سبو مال اذان راو نه ده. کله طلوع فجر نه مخشه اذان وکړو چا بیا د طلوع فجر نه بعد دوباره اذان کوي دا قول باندې مشته عمل الله. د ائمه ثلاثه دلیل ائمه ثلاثه د امام ابو حنیفه صاحب نه ما سوا چې کوم درې امامان دي سره د امام ابو یوسف صاحب د دې دلیل دا ده چې ان بلال یؤذن بلیل. دا د ترمذی شریف جلد 1 حدیث ده. یعنی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بلال په شپه اذان ورکړي او دغه حدیث نه معلومه دي چې حضرت بلال رضی الله عنه د صبح صادق نه مخشه اذان کوو. حضور صلی الله علیه وسلم هغه اذان راو وللاو. او د طرفین دلیل یعنی د امام حنیفه سے او د امام محمد سے دلیل دا ده چې حضرت حفصه بنت عمر رضی الله تعالی عنها د هغه روایت ده چې وکانا لا یؤذن حتى یصبح. دو فرمایي چې په هغه د مناسبه د لمونځ اذان د طلوع فجر نه مخشه نو شو کوو